د کندوز خان آباد لوی لار د غلاو نامنیو په لرلو سره د خلکو د ژبو په څوکه خبر چې له مازدیګر وروسته به د تخار او دغه لوی لار باندې تګ راتګ کوونکي اوسیدونکي له ویرې سره کندوز او یا نورو ولایاتو ته یې سفرونه کول. اوس چې د شپې ناوخته ترږمې خوري دي، موټر چلونکي وایي چې امن تأمین شوی او هیڅ راز امنیتي ستونزه شتون نه لري. قبل از هیچ در این را رفت آمد از طرف شو نمیشد دیگه. شکر الحمدلله حال بسیار خوب است، کس مزاحم ما نیست، میریم میاییم در راه، هیچ گپی نیست. برادر درباره امنیت ما پیش 8 ساعت شام که میشه دیگه ما بیرون نمیتونیم در این لاین بریم. امنیت 8 ساعت 12 میریم در این لاین، 8 ساعت 1 میریم، هیچ گپی نیست. فضل خدا آرام آرامی. په ورته مهال د خان آباد ولسوالۍ مسؤلین له امنیتي ځواکونو سره د خلکو پر وخت همکاري او د امنیتي ارګانونو ترمنځ غوره همغږي د شته امن لامل بولي. ولسونو ته ډاډ ورکوي چې پرته له ویرې دې خپل ژوندانه ته دوام ورکړي. امنیتي وضعیت الحمدلله ډیر ښه دی. په عموما کې الحمدلله په ټول وطن کې په ټول افغانستان کې امنیتي وضعیت ډیر ښه دی، خصوصا په کندوز او بیا د خان آباد په ولسوالۍ کې الحمدلله امنیت ډیر برابر دی. ولس هم انشاءالله د امنیت نه ډیر خوشحاله دی. لامل د امنیت اتفاق او اتحاد الحمدلله موږ ولس ته زړه ورکړی ده، ځکه دا باچایي په سر باندې نه کیږي، دا په زړونو باندې کیږي. خلکو زړونه د لاس ته راوړه بس باچایي کوی چې په سرونو باندې بیا خصوصا په افغانانو باندې دا هیڅ امکانات نه لري او هیڅوک هم دا برداشت نه لري. خان آباد ولسوالۍ کې داسې مهال اوسیدونکي د ډاډه امن څخه خبرې کوي چې په هیواد د اسلامي امارت په حاکمیت سره په ګوټ ګوټ کې د امن ولولي خوري او هیڅ راز امنیتي ستونزه شتون نه لري.